سلامونه. د افغانستان د کرکټ د شفاهي تاریخ د لړۍ یوې بلې مرکې ته ښه راغلاست. حاجي صاحب ولي امین را سره دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د اولو ورځو په مسؤلینو کې شمیرل کیږي او بالخصوص په جنوبي ولایتونو کې او په خاص ډول په کندهار کې د کرکټ د بنسټګرو له ډلې شمیرل کیږي. حاجي صاحب ښه راغلاست درته وایم. راځئ له همدې راته راپیل کړئ چې حاجي صاحب ولي امین د افغانستان په کرکټ کې څوک وو او اوس څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خان صاحب تاسو ته او تاسو د لارې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کرکټ خو سابقه لري، دومره اوږده نه په افغانستان کې د نور نړۍ سره چې مقایسه کو. ما خپل لومړی کرکټ په کندهار کې شروع کړ. پاکستان کې مو لوبه کوله، خو چې کله را مهاجر وو، بیا چې زه کندهار ته کله رالم نو یو څو عمر یو کال نیم کال مې فوټبال کوي، چون کرکټ مې هیڅ نه لیدی. په ګراونډو کې وګرځېدم، شاوخوا به ګرځېدلم، شاو مال یو ځای یو څوک پیدا سي نو څوک نه و. بیا داسې خبر سوم چې ورځ په فوټبال په سټیډیم کې یو څو نفر بیټ راوړی و، کرکټ یې کاوه. نو دا یو خبر سوم، دا بل ورځ علیده د هغه دپاره ورغلم چې ورغلم هغه ملګري بیا چې د فوټبال ختم شو میچ دی کرکټ کاوه، بیا ورغلم د هغو سره مې ولیدل. سلیمان آغا نومېدی، احمد سعید نومېدی، دی زما ملګري و. نو شرف پېژنده خو مو نه کرکټ کاوه. بیا دغسې قرار مو دا ملګري سره راټول کړه چې راځي یو ځای تمرین شروع کړو. زه هم کرکټر یم، بل هم هغه ویل چې زه نور پېژنم، بل به ویل چې یو زه نور پېژنم. په دغه ترتیب مو 8 کسان سره پیدا کړه. بیا د ښارنو کې یو پارک و، دلته به راتللو، تمرین مو شروع کړ. څه وخت مو تمرین کاوه، بیا کسان وخت په وختن راتلله، زیاتېدله. بیا د اولمپیک سره تماس کې سولو چې موږ دلته کرکټ کوو، لوبه کوو. بیا هغه هم کله کله راته ویل چې دلته ځوانان راځي، د پوښتنه کوي. موږ ورته ویل چې دلته یې رالېږه، په پارک کې زموږ مرکز دی. نو بیا به هلته مسلسل چې څوک به د پاکستان نه راتلل یا به دلته د کرکټ شوقیانو اولمپیک سره به تماس کې نیول کېدي او دلته به راتلل. قرار په دې وتوانېدلو چې د خپلواک په نامه یو لوبډله جوړه کړو، چې پکې اول لوبډله کې ضیاء الرحمن، حاجي محمد عارف، احمد سعید، عبدالولي په نامه بل ورور، وکیل په نامه عبدالرافع و، ډاکټر صاحب نسیم و، عبدالمانی و، خاکسار و، داسې ډېر ملګري وو چې په دې په سره موږ یو خپله د خپلواک په نامه لوبډله جوړه کړل. بیا تاسو کیسه د کندهار د ښار کیسه کوئ؟ بله و. بیا هغه وخت ستاسې په یاد پوهنتون شروع شوی و، پوهنتون و. بیا چا راته ویل چې په پوهنتون کې هم ځوانان کرکټ کوي. د هغو سره تماس ونیوی، هغو هم یو لوبډله درلودله. بیا هم د هغو سره میچونه کول کله کله، چې په هغې کې ډاکټر صاحب نعمت و، زما چې په یاد حیات الله و، متین په نامه و، دغسې نور یو نیم ډاکټر صاحبان وه. بیا وروسته د کوټه کې یو ټیم و د آرین په نامه، په کوټه کې لوبې کولې. د افغانانو ډېر مشهور ټیم و، په ډېر ټورنمنټو سیالیو کې برخه اخیستل. د هغو کپتان محمد طاهر نومېدی، هغه بیا کندهار ته راغلی. بیا د هغه سره یو نیم نور ملګري هم راغله کندهار ته. بیا قرار دوی د آرین په نامه خپل لوبډله جوړه کړه. نو خپلواک لوبډله وه، آرین او یو پوهنتون لوبډله وه. تر ډېره وخته پورې موږ په خپلو کې د ټینس بال مسابقې کولې. دا کوم کال و حاجي صاحب؟ دا تقریبا 96 کال و. 96 د طالبانو اوله دوران داخلي جنګونه. بیا د اولمپیک د لارې خبر سول چې په کابل کې داسې یو ایونټ دی، شاید مکتوب یې رالیږلی و یا ټورنمنټ دی. بیا موږ ورته ویل چې موږ ډېر ښه ټیم لرو، برخه پکښې اخلو. رئیس د اولمپیک سره مو خبرې وکړې، هغه ویل چې صحیح ده، هغه یو اندازه پورې خپل دغه پورې کور ودان د ولایت مقام څخه په هغه وخت کې 50 لکه وې، که څو مصارف هم راواخیسته چې هغه د اوس 15,000 افغانۍ کېږي، اشنې افغانۍ وې. بیا مو تمرین شروع کړئ په دا باغ عمومي بولې، دغه زموږ ځای چې و دا پارک، دلته مو تمرین شروع کړئ. نو یو خاطره در سره شریکوم چې دا د کټ کیپینګ ګلوز موږ نه درلودې. دا کیپر چې شاته درېږي، سافت بال مو کرکټ کوو که تمرین مو شروع؟ یا دلته مو نو تمرین ته بیا سهار وختي راتللو، د سهار د خوا تمرین مو بیا په هارډ بال کوي. په سافت بال کوه چې چون کابل ته تللو موږ چې په د هارډ بال یو څه تیاری وکړو. نو دا د کیپر ګلوز نه مې ماته دی ویل د ملګرو څه چاره کوم، بله چاره نشته. بله ورځ مو د وړو بوجۍ راوړل، بیا به دا شاته ولاړو چې هغه بال به بیټ شو، د وړو په بوجۍ به مو راګرځوه په دغه رقم. په د اول ورځ ما په اول 2-3 ورځ کې موږ 2-3 بلې یا بیټونه مات کړله. بیا دغه ضیاء الرحمن رحماني، خدای دې ژوندی لري، اوس هم کندهار کې دی، دغه مصارف اکثره د کندهار د ټیم د کول، الله دې اجرونه ورکړي. بیا وروسته د افغانستان د کرکټ فدراسیون فني معاون و د نوري صاحب،
نو دا د کابل ته تګ وراتګ په دا دوه ایونټو کې زموږ برخه د لارې مصارف هلته اکثره مصارف دا د سامانو د لباسو مصارف دا چې اکثره د رحماني صاحب جو رحمان رحماني کوله کوري آباد یعنی کدی نه وای شاید موږ نه وای تللی دا ایونت ته خو د ذکر وټکاو چې د لارې خرڅو هر څه چې د شو د اقتصادي وضعیت ډیر شو ول دا ټول پر ما دي مخکې دې نه چې کابل ته ولاړ شو لږ غواړم په قندهار کې لږ نور هم پاتې شو لږ راته نور هم معلومات راته راکړي نو هغه وخت کې رادیوګانې خو وي تلویزیون خبرونه به نه وي نو تاسو د خلک څنګه خبرول په خپل باورتلې ک احوال ورلېږي او که تاسو به احوال رسید چې دغه کرکټ کېږي دغه خلک ټول کوي چې ټیم جوړ کو یو شی شروع مش خو ما درته ول مش چې کله سره پیدا کړ 15 شپږ وکسان سولو دا بل ځای نو د باغ عمومي بوله د کندهار سټیډیم نه لوړ د شرق خواته نږدې دی دلته مو تمرین شروع کړي بیا مو دغه پیسې خپل وکړ چې لکه تا چې ول چې دا خو نه رادیو ستنه خلک به څنګه خبرو بیا اولمپیک ته لاړو د اولمپیک سره خبرې وکړي اولمپیک ولا راته چې دلته ډیر کسان راځي تاسو چې کرکټ کوي هغه مش کرکټران د پاکستان راغلي افغانان دلته کورونه راغلي دي بیا په ټول چې دغه ځای موږ نیولې دي دلته لوبه کو هر څوک چې دلته راځي بیا غوړه ټول چې هر څوک نو بیا کله کله اکثره وخت چې مازګر تمرین کاوه درې څلور پنځه ځوانان براله سلام علیک به وکړي چې موږ کرکټ کوو موږ راځي دغه څه قرار دا تعداد زیاتېدی ملګری زیاتېدل او ټیمونه مور څخه جوړول او دا وسایل ملکم ذکرول دا بیٹ او بال هارډبال خو د یو لوبغاړي لپاره ډېر امکانات او ډېر وسایل پکار ولا هغه وخت د سیستم بس درې جوړې وکړ څلور جوړې پیډونه مو درلود په ټول ټیم باندې یو دوه درې څلور بلې وي یو درې جوړې څلور جوړې ګلوز وي دوه درې هلمټ و بس دغه مو د عمومي لوبډلې په کچه درلودله نو بس دا چې هغه دوه په لوبه کې ولاړو دا بل یو هلمټ په بل درلود چې هغه کله ګراوند تور ځي هغه واغوندي نو د سیستم نو لکه دا و چې هر سړی خپل سامان لري هر سړی خپل بیټونه لري هر موږ بس د ټیم په کچه دومره سامان درلود چې لوبه کې کفایت وکړي او د کندهار ته ورسېرمه ولایتونو کې څه حال وو د هلمند کراته وایاز د هرات راته وایاز د نور ورسېرمه ولایتونه چې دي هلته هم کرکټ کې تاسو هغه وخت معلومات درلوده هغه وخت چې رښتیا معلومات مې نه درلودل ځکه د هلمند د لکه تا چې ویل ټلیفون نو مخابراتي وسایل نو د خاص معلومات ما نه درلودي نه څوک دا چې راغلي دي کندهار ته چې موږ د مثلا د هلمند لوبډل یا د کندهار د اولمپیک سره څوک په تماس کې سی وی چې موږ په هلمند کې لوبډل عمومي معلومات هغه وخت موږ د اولمپیک د لارې ډیر کېدی چې اولمپیک ریاستو بخپلو کې معلومات سره شریکول لکه د فوتبال په اړه به ویل چې پلاني ولایت د کندهار د فوتبال ټیم غوښتي پلاني همدغه چې د زموږ د دورې لپاره چې کابل ته تلوم د کابل څخه اولمپیک مکتوب را لېږلی و چې دغه یو کرکټ ټورنمنت په دغه تاریخ شروع کیږي که تاسو کندهار کې د کرکټ لوبډله لرئ تاسو راولېږئ خو ما معلومات نو چې په هلمند کې او زابل کې او هرات کې او فراه کې د کرکټ معلومات مې نه درلودي او نه چارته ویل چالت کې هم کرکټ کیږي او دغه تاسو چې تاسو په کندهار کې کرکټ شروع کړو تاسو هماغه لوبغاړي واس چې په بلوچستان او د کندهار نه د باندې مو کرکټ زده کړی او بیا افغانستان ته راغلی واست بالکل موږ خو هغه وخت چې ماشومان یا کشرانو په پاکستان کې هغه د انقلاب په دوران کې بیا مهالته کرکټ زده کوي کرکټ مو کوي کله کله بالته ناستو هان صاحب د ملګرو براتو ویل چې ستاسو په یو وخت داسې ټیم می داسې بالات داسې ودغې ماته به داسې خوب ښکارا سو او چې دا به کله امکان ولري موږ هغه وخت د پاکستان لوبي ډېری کتلې دغه مینوال په پاکستان ټیم به د شارجه میچونو کتل هغه وخت ما د ژوند ډېره خوشاله ورځ و چې پاکستان او د افغانستان میچ په شارجه کې او هغه وی آی پی باکس کې زه خپل ناستم 2014 او چې کله به ما خلک لیدل چې وی آی پی باکس کې خلک ناست پاکستان هند او استرالیا میچونه بو ما به هغه وخت هم دا سوچ کاوه چې دغه شی ورځ راشي چې د افغانستان میچ او موږ دلته ورته ناست یو نه نو ته یقین وکړه چې هغه میچ ته په هغه ورځ ناست په پکتین صاحب را سره ناست څنګه هغه به داسې وشوره ولا مولاجي مالا ولبلا شمال کوم دی چیرې اوټ اخیرا ټول ولته چیرې مال زده چې لږ سوچ مې بل ځای دی خیر خو میچ ته ګورم هغه شان مې د ذهن نه ووتلی بیا به الله تعالی مال هغه سوچ دی کاوه چې خدای به دې وخت راولي د افغانستان به یو ټیم یو دغه به د نړیواله کچه به لوبي کو ته ورته ناست لکه څنګه چې هغه وخت موږ د پاکستان افیشل لیدل چې ناست وو هغه ورځ موږ د هی سی بي افیشل وو په اصطلاح مشران یو نو الحمدلله د زه ډیر خوشحالي احساس کوم چې د کاروان کې چې مو برخه اخیستې ده تر یو ځای رسیدلې دی او الله مهربان دی چې در دې بم لوړ منزل ته رسیږي
د تاریخ کتابونه وایي بالخصوص دغه برتانویانو چې کوم تاریخ لیکلی د کرکټ تاریخ چې لیکلی دی ما هم په خپل کتاب کې دغه دا روایت نقل کړی دی. په 19مې پیړۍ کې هم د افغانستان په غزني کې او په کابل کې کرکټ کېده، خو پښتانه د کرکټ سره ډیره لیوالتیا نه درلودله او دا یې خپله لوبه نه بلله ځکه دا د انګریزانو کرکټ و، دوی د سیمې لوبه انتقال کړې وه. خو بیا وروسته قصه زموږ د کرکټ قصه خو بیا بیخي وروسته شروع کیږي. تاسو دا خبره کولی شئ چې تاسو په قندهار کې د کرکټ بنسټګر یاست؟ ولا بنسټګر به ځان ته نه وایم، کېدای شي بعضې ملګري وایي چا وایي چې ما شروع کړی، چا وایي چې ما شروع کړی دی، خو داسې ویلی شو چې دغه په ګډه مو د ملګري سره راټول سولو او دغه لوبه مو شروع کړه. البته که ځان ته زه دا وایم چې مشرتوب یې ما کاوه، یا به په سینو سال کې زه په دې کې مشر وم، یو څه لوبه مې هغه وخت ښه وه، نو دغه مشرتوب یې ما کاوه، سره راټول ما کړله. بیا هم د کرکټ فدراسیون جوړ کړي، محمد عارف رفیقي مو ورته مشر کړي، یعنې دغه ټاکنې چې م کولې دا ټول ملګرو به کور آباد ما ته ویل چې حاجي صاحب هغه وخت خو لا خیر حج مې نه و کړی، ما ته به ویل چې څنګه وکړو، څوک ورته وټاکو، دی به مشر کو، دی به کپتان کو، دی به دغه کو. نو دغه مشوره یې ټوله زما سره وه او زما په انتخاب کې کور آباد دوی څه نه ویل. موږ چې کله اول ځل تلو محمد طاهر مو د ټیم د لوبډلې کپتان کوي، که څه هم زه په لوبډله کې شامل وم، ما ورته چې یا طاهر ښه لوبغاړی دی، کپتاني به هغه وکړي، زه ورسره کومک کوم. دی ویل چې بالکل صحیح ده. محمد عارف مو د فدراسیون د کندهار کې د کندهار د کرکټ د فدراسیون مسؤل وټاکئ، بس ما ته یې وویل څوک مال دی ښه سړی دی، بس دی به راځي. هغه وخت داسې یو شعبه یې هم راکړه په اولمپیک کې، یو دفتر یې هم راکړه، یو میز و، دا پکې ما درته وویل چې ضیاء الرحمن رحماني ته دې الله خیر ورکړي، هغه چې شعبه یې راکړه داسې یې جوړه کړه چې اخر هغه اولمپیک والا چې به ملاقاتونه کول رئیس یې زموږ په شعبه کې به یې کوله، ځکه دی ولاړ ښه کوچ چوکۍ و، میزونه و، سیسټم و، پردې و، هر شی ورته برابر کړي. نو هغه چې اخر وکته ما ته ویل چې حاجي صاحب د اکیلي عدالت زموږ ته پر پرېږدئ، که کله داسې خاص ملاقاتونه وي د ستاسو شعبه ډېره ښه ده، زموږ شعبې دلته به کوو. نو په دا خاطر باندې وایم چې موږ په ټولو په ګډو باندې سره شروع کړله. او د بنسټګر اخوا په لوبډله کې ستاسو رول څه شی و حاجي صاحب، که دا پوښتنه وکړم؟ بله په لوبډله کې ستاسو رول څه و؟ بالر وایي، آلراونډر وایي؟ زه لیفټ هارم سپینر وم، لیفټ هارم سپینر وم او په میډل آرډر کې مې بیټینګ ورسره کاوه. دغه د کله مو چې په کندهار کې کرکټ شروع کړ، هغه قصې خو تاسې وکړې، بیا چې لوبډله مو انتخابوله، د لوبډلې انتخاب د پروسه څنګه وه؟ کسان معلوم و چې دغه هلکان هم دغه لوبه کې راځي، د همدې نه یو ټیم جوړ کړه، که نه کوم اعلان مو هم وکړئ، لږ وګرځېدئ، ولسوالۍ وکړئ، بل ولایت ته مو احوال واستوئ، یا حتی اخواته بلوچستان کې چې افغانان میشت وو هغوی ته مو احوال واستوئ، که نه تاسو ویل چې بس راځم دغه لوبغاړي دي، بس همدې نه به د کندهار یو ولایتي ټیم جوړ کړو؟ د شاوخوا خو احوال داسې و چې موږ ته نه معلومېده چې بل څوک به کرکټ کوي. نو څه کسان چې په کندهار کې ښه تکړه لوبغاړي وو، هغو ته مو ویل چې داسې ټورنمنټ کېږي په کابل کې، موږ ته به تمرین شروع کړو او د ټورنمنټ کې به برخه واخلو. البته ما مخکې درته ویل چې د آرین په نامه چې په کوټه کې یو لوبډله وه، د افغانانو ډېر مشهور وو، په ښو ټورنمنټو کې برخه اخیستل. هغو ته مې بیا وویل، طاهر زموږ سره دلې و، هغه ته مو ویل، هغه ویل چې په کوټه کې سعدالله دی، خلیل دی، نعمت دی، عالم دی، دغسې ملګري دی، رحمت الله قریشي دی، دغه ملګري دي چې هلته لوبه کوي، دا به یو نیم راوغواړو. البته قریشي و او نعیم ترین دا کسان او دغه طاهر دا دلې و، دا نور لا په کوټه کې ورغلي نه وه. بیا مو هغو ته حال ور وکړئ، هغه چې راغله رښتیا هم چې د هغو لوبه ما وکته، نور هم خوشحاله شوم چې دا خو ماشاءالله ډېر تکړه لوبغاړي دي. نو په دغه ترتیب مو بیا په دغه 25 کسانو کې چې موږ لوبه کول، تر دې شپورې د پوهنتون په شمول، نو هغه کسان مو 15 17 پکښې راټول کړه چې 8 لوبغاړي وه، هغه مو وټاکل، بیا کابل ته روان شو. مخکې دې نه چې بیا هم په کابل باندې وغږېږو، په کندهار کې د خلکو وضعیت د کرکټ د لوبغاړو سره رویه څنګه وه؟ تاسو چې لوبه کوله خلک به راتلل، کې ستاسو لوبه به یې لیدله، نندارچیان مو درلودل، که نه بس تاسو به په خپلو کې سره ګډ واست؟ یاره په اولو شپو کې خو بیخي خلکو بد ځینې وړل، لکه مخکې چې تاسې وویل چې خلکو بد ځینې وړل، هغسې کندهار کې هم بد ځینې وړل، ډېر په اصطلاح نفرت و هلته. حتی زه چې خپل حالت درته وایم، زه چې کله په کوټه کې وم، ما ته به پلار ویله چې ته کرکټ مه کوه، فوټبال کوه، که وایې چې زه روزونکی درته ونیسم هم یې درته نیسم، خو کرکټ مه کوه. ما ورته ویله چې نو ولې نه کوم؟ دا په افغانستان کې نشته. نو ما به کله په خندا ورته ویل، ما پلاره خو موږ بیا هلته رواج کړو. ویل یاره دا مه رواج کوئ، ورک یې کړئ، راته خندل بیا وده. نو ما شوق چون د کرکټ سره و، ته یقین وکړه چې ما کرکټ په پټه بیا کوم. پلار ته مې اکثره وخت نه ویل چې زه کرکټ کوم. یو خاطره مې په یاد دی، یو وخت په کوټه کې
هغه یو رقم هرتال به کېدی نو سړکونه چې به بند کړل د پاکستان والا پایجام هرتال ټول موټران به پر سړکانو نه تلل. نو زموږ د کور مخ ته ښه غټ سړک و، پر دغه باندې ټول راوتلي وو چې موټران بند وو، ما لوبه کول. نو د زموږ د کوڅې څخه لږ هاخوا ته وو، پلار مې راوتلی وو چې کتلې دي زه بالینګ کوم، زه خو نو وختی ما خو د پلار په پټه کول. نو بیا د شاته زما لرې یو فیلډر ولاړ و، هغه ته یې ویل چې دا ځوان پېژنې؟ هغه ورته وویل چې هو. وایي څنګه دی کرکټ یې زده دی؟ هغه ورته ویل دی خو ډېر ښه لوبغاړی دی. نو ما ور چې خلاص شو راویې غوښتم، خدای وراستي ډېر وارخطا هم شولم. سړی یې ویلي دی چې دا کرکټ مه کوه. نو بیا په هغه شپو کې 10 کالدارې راکړې، ما ته ویل چې دا درسره واخله. هغه ځوان چې ډېر صفت راته وکړ، وایي دی ډېر ښه لوبغاړی دی. نو کله کله ورسره دغه وو لوبې مو کولې. البته په کندهار کې هېڅ هغه وخت مینوال نه وو، هېڅ چا مینه نه ورسره درلوده. حتی اکثره وخت به موږ ته چې خلک تېرېده پېغور به یې م راکاوه چې د کوم ځای لوبه مو راوړېده، د همسایګانو لوبه مو راوړېده، د انګرېزانو لوبه مو راوړېده، شرمېږئ نه، داسې او داسې. دا مسایل ډېر وو. اکثره وخت به دا زموږ پیچ او میدان ته چې دغه به په یو نه یو بانه باندې سره بنداوه، کله به یو شی پکښې کوي. حتی داسې یو حالت راغلی و چې موږ به 1 ساعت 2 ساعته انتظار وو، دا زموږ پر پیچ باندې به پسو ته خوراک ورکاوه. دا د پسونه به یې راوسته د دغه څخه، بس دلته به جواري ټوله سر تر پایه پر دا پیچ ورته واچول. بس موږ ورته ولاړو، بیا ورته ویل چې حاجي صاحب دا پیچ خو را خالي کول چې ودرېږه ورور زه دا خوراک و. دغسې یو حالت و. هغه وخت مینه هېڅ نور سره حتی نفرت یې ځینې کاوه. 1999 کې خو د طالبانو د حکومت اوله دوره وه. د مسؤلینو رویه څنګه وه د کرکټ د لوبغاړو سره په کندهار کې؟ په کندهار کې فکر کوم ښه وه. داسې نه سم ویلی لکه اوس چې دی یا مخکې چې ډېره مینه یې ورسره درلوده، هر سړي کرکټ پېژندی. البته د رئیس د اولمپیک حاجي اسمت الله ډېر همکاره سړی و، ډېر مرسته یې کول، همکاري یې کول. او د مطلب دا چې په هره طریقه د ولایت ته تللی او ولایت یې دې ته اماده کاوه چې د دې سره کومک وکړو، دا لوبې دي او دا لوبډلې دي. خو د ده چې د والي سره هغه وخت ډېر ښه اړیکې درلودې. نو کله کله به په ولایت کې د کراټو د دې شی لوبې، د جوډو کراټې او د بوکسینګ د دې لوبې هم دایرولې او مشران به ورته راوغوښتل چې دغه لوبې وګوري. نو دی خپله ډېر همکار و او زموږ سره یې په رښتیا هم ډېر کومک کوه په هغه وخت کې. او یو په ولایت کې یو بل کس و، ما نوم هیر دی، مدیر د قلم مخصوص و د امیرالمؤمنین او د خوست ولایت و، خو وظیفه یې هلته وه. هغه ډېر همکاره سړی و، هغه هم ډېر همکاري کول چې د کرکټ په بخش کې به چون هغه په پیدې هغه یې مینوال و چې هر مشکل به موږ به ورتلو د مرسته کول، کومک یې کوه. د کندهار نه چې بیا کله خبره کابل ته انتقالیږي، تاسو د خپلو خبرو په پیل کې دا یاد کړه چې بیا تاسو ټیم جوړ کړئ، لاړئ کابل ته لاړئ. دا کیسه وکړه، هغه ټیم چې جوړ شو څنګه لاړئ؟ موټر مو کرایه کوي که موټر درته مسؤلینو برابر کوي که تاسو خپله پیسې واچولې؟ په کوچنی موټر و غټ موټر و؟ که په تیارې کې لاړئ؟ تیارې پروازونه خو نه وو. تیارې پروازونه به لا وه، خو هغه دومره قیمت و چې امکانات موږ نه درلوده. البته په موټر کې ولاړو، یو هغه دغه په اصطلاح سوپر کسټم غوندې هغه 18 کسیزه موټر مو کرایه کوي. د کندهار څخه سهار وختي روان سولو، تقریبا شپه مو غزني ته نارسېده. یو ځای دی نانو بابا نومیږي، دلته مو ورسول. هلته مو شپه وکړله، بیا سبا سهار د ملا پر اذان د هغه ځای روان شو. دا بله ورځ ماپښین موږ کابل ته ورسېدلو. مخکې کابل ته ورسېږئ، دغه یو حساسیت چې موجود و هلته په کندهار کې د خلکو سره، د نورو خلکو سره، دغه لوبغاړو څنګه قناعت ورکوي د خپلو کورنیو ته چې موږ زه د کندهار ټیم کې و کابل ته ځو لوبو ته؟ دا کېدای شي اکثره وخت چا ویلي چا نه ویلي، زه فکر نه کوم چې اکثرو د خپل کور ته ویلي چې زه د لوبو دپاره ځم. اکثرو د دې داسې په نیت باندې راغلي چې موږ ځو د ملګرو سره چکر و، کابل ته ځو، یو هفته 11 ورځې یا 15 ورځې بیرته راځو. نو دغه اجازه په دغه شکل باندې اکثر واخیستې. بعضې یو چې په کور کې اړیکې ښې وې، تعلق ښه و، کورنۍ تکینات ورکولی شو، البته هغو به ویلي. خو عمومي ټولو اکثر ویل، ځکه د هغه وخت معلومه شوه چې کابل کې زموږ شپې ډېرې شولې. بیا دا یو ول چې ور ما خپل 10 ورځې که 12 ورځې کور ته ویل چې موږ هلته په چکر ځو، دا د 15 ورځې 18 ورځې وشوې، دا څنګه معامله ده؟ نو یو څه دغسې دغه و. اکثره کور ته نه دي ویل چې موږ د کرکټ دپاره ځو، اکثر ویل چې په چکر د ملګرو سره ځو، پلان مو جوړ کړی دی. نو په دغه خاطر ټوله اجازه یې ورکړې وه. نو ښه، غزني کې مو شپه وکړه؟ په غزني کې شپه وکړه، بیا د بله ورځ ولاړو کابل ته ورسېدو. کابل ته چې کله ولاړو، د اوله ورځ موږ خو په کابل کې څوک پېژندم نه، هېڅ شناخت مو هم نه درلود، او په دې هم نو خبر چې هلته
چیرې ورشو اولمپیک چیرې دی مثلا فدراسیون چیرې دی خو دومره شو د حاجي محمد عارف چې زموږ همکار و زموږ ملګری مو په ټیم کې را سره د دې ورور حاجي احمد شاه دی هلته د دواو کاروبار کوه نو د هغه سره د تماس درلود چې په دغه ځای کې د کوټه ده کله چې په اډه کې کښته سور اډه خو لا نو دغه مونی والات هم د بس والات مو چې دغه ځای به مرسه نو درغه ځای هغه ورسولو هغه ډیر خوشاله شو دومره ملګری یو ځای ول دی کوښنه وتا کې درلودي بیا د څنګه د ملګری وتا کوم راته خالی کې ټوله پک شکشنه ولو بیا په اصطلاح چای مې راته تیار کړی بیا دومره ټول دسه په خاور سی وو خو دوه ورځې لار مو والي بیا خو ورځې دوه ورځې خو د کندهار نه کابل پورې 2 ورځې لار 2 ورځې او د نن سهار وختي چې روان سو شپه مو په غزنی کې وکړه د بل ورځ مو پسې ول د بل ماپښین ته ورسېدو واو او لار خرابه وته بيد نو چې لار خرابه وو تقریبا موټر در دیش 15 د صفه تیز نس ویتللای نو بیا کورودان بیا اخرات ول چې تاسو راځي لاندې دلته سکاوه د زايدي الته بلش حمام وکي ځان بس د خټول د لړې په خاورو استول بیا سره فرش ټولو یو ځای وجاګر مو پیدا کی بیا د بل ملګری ځای و هغه سره برابر کی او شپه به مو وکړلې سو بیا کوشش مو کی اولمپیک ته لاړو د اولمپیک د لاریم بیا هغه فدراسیون مسؤلین پیدا کړه هغه ته معرفي کړلو نو هغه وخت چې موږ ولیدل چې څوک دا ایونت کې یا څوک مسؤلو علاداد نوري علته دا سره مولیدل خلک دادو موږ ټول چې موږ د کندهار ټیم راغلي څنګه وکړو بیا نو بوتلو په د خیرخانه کې د یو فابریکا و د قالینو په دغه قالینو فابریکا کې فرش زر په دغه د ضرورت سامان ټول راوړي ټول لوبډله علته بوتلله خوراک او چشاک بیا دغه دی کوي کورې ودان مصارف دی کول بیا ورسته د خوست لوبډله مراله غیم ځای نه درلودي هغه هم دلته واچول هغه هم دلته زموږ سره وسیدل نو بیا دلته و دغه ځای څخه به کرا کرا دغه لوبي مشروع کړ خو ولا سورج اته ورځ صرف دې ته منتظر و په ځای کې چې په ګراوند کې وزیر اکبر خان کې مو دا پیچ جوړوي پر دا پیچ مو یو کار کاوه ټول به همکاري سره کول دا پیچ یو دوه پیچ نو مو جوړ کړ بیا مو لوب پر شروع کړ او دا ما ونه وکالو و دا اول ټورنمنت وکالو یو کندهاري ځوان چې کېدې چې کابل په تاریخ کې لوستي کې کابل په ټپو سندرو نغمو کې اوریدلې وي یا د مشرانو نه کې اوریدلې وي په لومړي ځل کابل ته نوځي او په داسې دوړانو او خراب او لکه ګلیچونو او سختي او ډکو لارو باندې 2 شپو 2 ورځې کې کابل ته ځان رسي کابل ته پر نووتو احساسات څنګه وستاسي ډیر خوشاله وم دغه ته یقین وکړه دغه لار هیڅ څه نه و دا ټول لار موږ په دې میل باندې وو په دې شوق باندې وو چې کله به کابل رسیږي لکه تا چې ویل د کوشنیوالي مو په مهاجرت کې د کابل نوم اورېدی چې کابل دی د کابل د سی وشار دی کابل د افغانستان پایتخت دی مرکز دی نو چې کله تللو په دا ټول لار کې به دغه ټول ملګرو سره ویل چې نه دی رسیدلی و یا غزنی دی بیا بل کم ځای دی میدان شاه دی کم ځای دی څونی لري د استاد سم اکثر پښتني کولې حتی اخر کې رات خندل وای تنگ مو کړم بس ورور چې کابل را ورسېږي ز خپل درته وایم بیا چې کابل را ورسېږي چې دا کم ځای دی استاد دا کوټې څنګه دی دا کم ځای دی دا چوک فلانه دی دا کم ځای دی دا څنګه فلانه دی نو رښتیا د سیمو دغه سوچ کې ورک و د خوشحالي په سوچ کې چې کابل ترالو دا څنګه ځای دی ولا کابل څنګه جبه ځای دی ولا چې موږ ویل چې کابل ته وکړو ټول دغه سی وای زنه د لار د استړیا د هر څه چې کابل ته ورسېدو ختم و البته چې هغه ملګری ته ورلو هغه دوی شپې مو ول د ستړي باز دغه مړول ستړي نه ته ورم د باندې و بس ولر سو د لاندې مارکیټ وګورو دکان وګورو یو ځای وګورو چې د کابل څنګه دی نو فرق چې شو د تاسو په مهاجرت کې چې ځوان کړو بیا کندهار ته لاړ بیا مقابل ولیده کابل د سیو چې یو په اصطلاح هغه د زموږ په ذهن کې یو ځای و چې موږ په پاکستان کې موریده چې کلاله ته بیا په دغه کې موریده په کندهار کې مو موریدل چې کابل د افغانستان مرکز دی د پایتخت دی پلارو مشران ودا د کابل کې سیرت کول کابل د سیو شایسته ځای دی کابل د سیشت سړکونه دی د دغه دی البته باید وایم چې بدبختانه چې کله موږ ورتلو هغه سينو کابل پاته خراب شوی او په جنگو کې ډیر رنگ شوی او خو هغه بیا هم موږ رنگ ځوانانو ته یو شوق او یو ذوق موږ چې اخلاً کابل مولې دی کابل ته ولاړ شو کابل باید وګورو دغه زموږ لپاره ډیره غټ خبره و بس چې لیدای مو هر ځای چې بګرځیدل خوشاله وو چې دای فلانه چوک دی دای فلانه چوک دی کوشش به مکو چې سار راو ته کینو کډر مازګر و په شهر کې ګرځیدو دغه ته خبره کوم د جنوبي افریقا په خانه ولسمشر نیلسن منډیلا چې وس وفات شوی دی هغه دغه سپورت باندې ډیر باور درلود د سپورت د ورزش په قوت باندې او دا یو مشهور خبره ده چې ورزش
د ولسونو ترمنځ پیوستون کرښه ده، یو پل دی. نو د کندهار یو ځوان کابل ته راځي د ورزش له برکته راځي. کندهار هم ګوري، په لاره کې د خپل هیواد هم ګوري، نور خلک هم ګوري، بیا مرکز هم ګوري. نو زما هیله به دا وي چې د افغانستان کرکټ هم دغسې په هر ولایت کې وي او د یو ولایت لوبډلې بل ولایت ته لاړ شي، د بل ولایت بل ته. له دې لارې افغانان یو بل سره ښه پېژني، خپل وطن ګوري، خپل فرهنګ ګوري، خپل کلچر ګوري، خپل خلک ګوري. په دې سره اقتصاد غوړېږي، په دې سره د فرهنګونه شریکېږي، په دې سره تجارب شریکېږي، په دې سره د وطن مینه پیدا کېږي. د مشرقي او ځوان هرات ته خلک ګوري چې یوازې خو مشرقي افغانستان نه دی، هرات هم شته، خلک شته، ولسونه دي. د هرات لوبډلې ځي خوست ته. نو زما هیله دا ده چې داسې وخت راشي چې په میاشت کې د هر ولایت یو ټیم بل ولایت کې وي. نو دا مې یوه اضافي خبره ده. لیکن دغه مثال دغه درته وایم، د کندهار کې د نورو ولایتو په مقابل کې د کرکټ لوبغاړي ډېر وروسته جوړ شو. نو بیا په دغه یو کال او دوه درې مخکې د ملي مسابقې پکښې دایرې شولې چې د خوست نوم ټیم راغلی و، د جلال آباد نوم راغلی و، د بغلان نوم راغلی و، د قندوز نوم راغلی و، 8 ولایت مختلف ولایتو ټیمونو. کله چې هغه راغله کندهار یې وکتې، بیا به ویل چې هېڅ یقین نه راځي، نامه مو اورېدلي و. کندهار چې دومره ښایسته ځای دی، دومره بالخصوص د عینو مینه چې اوس څنګه جوړه شوې ده نه، نو دوی به ویل چې یو نیم چې په پاکستان لیدلی و، هغه به ویل چې کټ مټ زه چې وایم په اسلام آباد کې روان یم، بل به ویل زه چې وایم د پېښور په حیات آباد کې روان یم. ماښام به راووتله، دغه لایټونه به لګېدله، واک به کوئ، ګرځېده به راګرځېده. داسې چې هر یو وخت به چې بیا بل وخت دغه کېدی، ماته به ویل چې په کندهار کې یو ټورنمنټ وکړي چې بیا درسو، کندهار ډېر ښایسته ځای دی، ډېر دغه ځای دی. نو دغه خبره ده چې د کندهار ځوان خوست ته ځي، د خوست ځوان جلال آباد ته ځي، د جلال آباد ځوان قندوز ته ځي، مزار ته ځي، هرات ته ځي. دا خپل یو ملي وحدت دی او سپورټس په دې کې او دا د سپورټ ورزش قوت دی، خصوص زمونږ د مثال درته ویلی سم چې په 1954 کې پاکستان که 55 کې لومړی د انګلستان دوره وکړه د کرکټ. نو هلته چې دوی کله میچ وکړي، فضل محمود د پاکستان یو فاست بالر و، ډېر تیز بالر و. هغه په هر میچ کې 15 و 6 و 15 و 6 داسې اوټول. نو په دا نیوز کې هره ورځ فضل محمود راتلی چې فضل محمود دا وکړه، فضل محمود دا وکړه، فضل محمود دا وکړه. نو په یو ساعت په ښوونځي کې د یو شاګرد څخه سوال کړی و، شاګردان ته ویل چې پاکستان چیرې دی، څوک ویلی شي؟ نو یو شاګرد لاس پورته کړی، وای چیرې چې فضل محمود دی. نو زموږ هم که اوس مثال ورکړو د راشد خان، نو راشد خان هغه یو شخصیت دی، هغه لوبغاړی دی چې افغانستان راشد خان ته په اصطلاح نوم و نښان ورکوي، خو راشد خان بیا د افغانستان نوم په نړۍ کې روښانه کوي. ډېر داسې ملکونه شته چې افغانستان نه پیژني، راشد خان پیژني. کله چې راشد خان سرچ کړي، بیا افغانستان هم پیدا کړي چې دا خو د افغانستان دی. نو سپورټس یو داسې غټ نوم لري. رښتیا هم موږ د راشد خان په نامه باندې نن په دنیا په هر کونج کې چې ګرځو، چې د هر ځای د کرکټ باسیات سي، موږ ته راشد خان را یادوي. موږ خپل د افتخار احساس کو چې راشد څنګه پلیر دی د افغانستان، راشد څومره غټ پلیر دی، راشد څومره نوم لري. نو په هر ځای کې چې کښېنو ماشاءالله د په نامه باندې فخر کو، یو داسې لوبغاړی افغانستان تولید کړی دی. نو رښتیا هم لکه تا چې ویل، سپورټس هر څه په اصطلاح امکان لري، د سپورټس د لارې هر پرمختګ کېدای شي. مننه. د کندهار لوبډله چې راغله، طبیعي ده چې لوبې به یې کړې وي. که په لنډو یې راته ووایاست، بیا ټورنمنټ کې مو کوم پوزیشن واخیسته، څومره مقام مو ترلاسه کړ؟ ولا ډېره ښه لوبډله وه، موږ ډېر ښه لوبې مو وکړلې. نو تقریبا اکثره لوبې موږ وګټلې. فاینل ته ولاړو، سمي فاینل مو وګټئ. فاینل مو بیا د کابل نه وبایلې، چې د کابل لوبډله هغه وخت لږ تکړه و پر موږ باندې. په خپله نوري صاحب و، خالق داد دی و، یو نیم نور تازه دغه تکړه ځوانان د پېښور نه راغلي وو، هغه ورسره لوبېدل. ډېر ښه لوبډله وه. نو هغه فاینل لوبه موږ وبایلله، اول ځل دویم مقام مو ترلاسه کړی. څو ټیمونه وو؟ زما چې یاد دی په اول دغه کې کندهار و، جلال آباد و، خوست و او کابل و، 4 لوبډلې وې. په دوامه کې بیا هارد بال و، هارد بال ټورنمنټ. د کندهار په لوبډله کې د څو لوبغاړو نومونه واخله چې په هغه وخت کې بیا چې د العادات په مشرۍ کې ملي ټیم جوړ شو، په هغه کې راغلي وو داسې کوم لوبغاړی اوسو؟ بالکل دغه ټورنمنټ، دا یو دوه ټورنمنټ کې چې موږ کله برخه واخیسته، د هغه نه وروسته بیا فکر کوم چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان ټیم ته یو دعوت ورکړی چې هلته په ګریډ 2 کې شرکت وکړي. نو په هغې کې بیا
چې دغه ځوانانو ښه پرفارمنس کړی په ایونټو کې په ټورنمنټو کې محمد عالم پکښې راغلی سعد الله خان پکښې راغی نعمت الله پکښې راغلی محمد طاهر پکښې راغلی دغه 4-5 کسان دغه د خوا د لوبډلې له خوا او ما چې مخکې ول ضیاء الرحمن رحماني ورسره و هغه د اصطلاح د فدراسیون د معاون په صفت باندې په سفر کې ورسره و نو 4 لوبغاړي په هغه اول ټور کې چې پاکستان ته سوی د کندهار 4 لوبغاړي پکښې شامل و په لوبډله کې دغه تسلسل ولې په کندهار کې ونه شو ساتل کېدی یا که داسې ووایم چې ولې په کندهار کې همدغسې ښه لوبغاړي پیدا نه شول چې د ملي ټیم سره همدغسې پاتې شي په 1996 کې تاسو په کندهار کې کرکټ شروع کړ علت څه و؟ او فکر کوم څه علتونه یې یو خو مهم دا و چې تر ډېره وخته پورې موږ په دې ونه توانېدلو چې خپله ټولنه یا مور پلار یا کورنۍ په دې قانع کړو چې هغه د کرکټ په اهمیت وپوهېږي هغه کرکټ ته همیشه په بده سترګه کتل او اولادو ته به ویل چې کرکټ مه کوئ مکتب ته ولاړ شئ دا یو اضافي کار دی چې پر وبېلېدلو نو د اولادونه به یې نه پرېښول تر ډېره حده پورې حتی بیخي د جمهوریت په اواخرو کې په 2009 11 پورې موږ په دې نه توانېدلو چې کومه هغه ښه لوبډله هغه تکړه لوبډله چې به مو جوړه کړله هغه د ښه پرفارمران نه به چې مو جوړه کړه اعلان به مو کړه کله چې به سبا تګ دا نن به 4-5 هلکانو ما ته خبر راکړي چې حاجي صاحب موږ نسو تللی موږ ته کورنۍ اجازه نه راکوي ما ویل ګوره دومره ښه ټورنمنټ دی تا ته ډېره ښه موقع مساعدېږي ته مخته تللی سې ته ډېر ښه لوبغاړی ما تر تقریبا 2009 پورې ما خپله لوبه کوله یعنې ما به کله دوی ته ویله چې اوس خلکو زه د نور لوبه نسم کولی زه ستاسې د مجبورۍ کوم چې ستاسې ټیم نه برابرېږي زه هم در سره مجبوره یم لوبه وکړم تاسې لوبغاړي برابر کړي نور ما ضرورت نشته په 16 کې او په 19 لیول او په 14 کلنو 19 کلنو 18 کلنو کې سوال نه پیدا کېدی دا خو زما په یاد په 2014 کې په 18 کې اول ټورنمنت په کابل کې کستابم شاید یادي په دغه نوی میدان کې د 16 یو ټورنمنت سوی وو ته یقین وکړه چې یو پلار ته مزاري کړی دي چې خیر دې ته اجازه ورکړه کابل ته چیرې وروره کابل ته نو هغه کې هم تقریبا هغه ښه لوبغاړي 15 دغسې راڅه وګرځول هغو ته ویل چې نه سې تللی بیا دا نور قانع کړی یو نیم نور لوبغاړو پلرو ته ورلو هغه هم په ډېر زحمت قانع کړی دې ته نو یو وجه یې دغه وه بله وجه دا وه چې په کندهار کې معیاري لوبغالی نه و موږ پر سیمېټ باندې لوبې کولې هغه څه چې موږ کوله یا کوم کسانو چې کول هغه پر سیمېټ وه میدان مو ګراس نه و ټولو په عیدګاه کې یو تیږې وې لاندې داسې خاص جوړ ځای نه و بس یو پیچ و او په دا تیږې کوم لوبه کوله نو که رښتیا ووایم چې کندهار کې نو د دغه وخت وروسته چې کله دا میدان افتتاح سو داسې فرض کړه چې بس د کندهار کرکټ د دغه وخت سړی ووایي چې اوس شروع سو نو اوس ښه دي دغه عمرې تر یو اندازې پورې مور پلار هم په اهمیت پوهېږي زوی اکاډمي ته راولي فیس ورکوي او کله کله زه په دې ډېر خوشحاله کېږم چې یو چا زوی در لاس نیولی ادارې ته راځي یا موږ ته راځي وایي چې دغه زما زوی د دې مستحق دی ناجایزه ورسره سوی دی د کندهار په ټیم کې نه دی اخیستی نو زه کله کله ورته خندم هم زه ډېر خوشحاله یم چې تا د زوی سره ګورم وایي ولې ما ورته ویل داسې وخت و چې ما به پلار ته وویله چې هغه به په اصطلاح مخ به څه نه ویل داسې په سپوکو به یې د باندې راوایستم چې ته ځه وروره زما زوی د تعلیمه لرې کوي اوس په کرکټ یې اخته کوي نو دغسې حالت هم و په 1996 کې تاسو ویل تاسو په کندهار کرکټ شروع کړ اوس 2023 کال دی چې تقریبا څو کاله کېږي 28 کاله کېږي اوس کوم ستوری لوبغاړی شته چې تاسو یې نوم یاد کوئ یو د درې نومونه راته واخلئ و ماشاءالله دا وخت سره بیا ډېر تکړه لوبغاړي پکښې پیدا شول چې الف لوبډلې ته یې لاره پیدا کړه دغه نه وروسته قیام الدین کاکړ چې زموږ سره و اوس ملي روزونکی دی لیول 3 هغه ملي الف لوبډله کې څو واره انتخاب سو کیمپو ته راغی ښه لوبغاړی و منیر کاکړ چې د قیام ورور ټیسټ لوبه یې وکړه ملي لوبډله کې د ایشیا کپ کې و په 2019 کې البته لوبه یې ونه کړه د سکواډ حصه و په ټیم کې شامل و بیا ټیسټ لوبه یې وکړله د افغانستان له طرفه څخه هغه یو شو په 19 کلونو کې اوس ماشاءالله ښه لوبغاړي دغه 19 کلونو کې دغه 2019 کې بلال په 2022 کې بلال ترین و چې د انګلند په خلاف یې لوبه وکړه ډېر ښه لوبه وکړه د بنگلاديش په دوره کې ورسره و خوشبخته و چې درېیمه لوبه چې کله دی دوی لوبې افغانستان بنگلاديش کې وبایللې 19 کلونو درېیمه لوبه چې ده ته ورکړه اوله لوبه یې وه شپېته او که درې شپېته رنزه یې وکړه مین اف د میچ هم سو افغانستان لوبه هم وګټل نو اوس نومانشاه بشیر چې فاست بالر دی نومانشاه دا اوس وکټ کیپر او کپتان او کستایا دی دا بنگلاديش او سریلانکا په خلاف چې په ابوظبي کې زموږ سیریز و ډېر ښه لوبغاړی ورلډ کپ حصه مو
او داسې فکر کوو چې مقصد دا د افغانستان لپاره یو فیوچر دی، وکټ کیپر بیټسمین دی. بشیر ډېر ښه بولر دی، علي احمد په نامه باندې ډېر ښه لوبغاړی و. دغسې لوبغاړي شته ماشاءالله. زه دې ته خوشحاله یم چې په نوي نسل کې اوس ښه لوبغاړي راپورته کېږي د کندهار نه په ځوانانو کې. ارقام لرئ څومره لوبغاړي به اوس وي په جنوب کې بالخصوص په کندهار کې د کرکټ؟ په عموم کې خو ډېر زیات دي. ما دا تېره روژه زه کندهار ته په یو سفر تللی وم، د شپې راووتم د ملګرو سره په یو آینو مینه کې 4 ځایه د ټینس ټورنمنټ شروع و، 4 ځایه په لایټو کې. په هر ټورنمنټ کې در 40 او 45 کمې لوبډلې نه وي. تاسو سوچ وکړئ چې په کومه اندازه باندې د خلکو او دا شاوخوا چې ما کتله چې په زرهاو کسان به ورته ناست وو. هغه حالت هم چې ما کیسه درته وکړه چې خلکو موږ ته تانې راکولې چې دا مو کومه لوبه راوړې ده. بیا اوس حالت دی چې د شپې پر 11-12 بجې زه ووتلم، پر 12 بجې باندې په زرهاو کسان په هر میدان کې ورته ناست وو. نو لوبغاړي ماشاءالله اوس په زرهاو دي، ډېر زیاته مینه ورسره شته. خو اوس هم پکار دا ده چې کندهاري ځوانان د جنوب غرب ځوانان، زما هیله دی دا ده که دوی غواړي چې ښه کرکټران شي باید مسلکي کرکټ ته راوګرځي، باید اکیډمي ته راشي، د اکیډمي د روزونکي دغه لاندې باندې صحیح کرکټ وکړي. دا چې دلته لګیا جمعګي میچ کوه، د شنبې په ورځ میچ کوه، بیا مه راځه، یا هفته کې یو ورځ اکیډمي ته راشه، په دې رقم بیا لوبغاړي نه جوړېږي. که څوک غواړي چې ښه لوبغاړی شي هغه باید مسلکي کرکټ ته مخ کړي او پوره وخت ورکړي. داسې هیله لرئ چې په را روانو 15-10 کلونو کې د کندهار نه به داسې ستوري لوبغاړي وځي لکه د راشد، لکه د نبیل، لکه د ګربز، لکه د مجیب؟ انشاءالله د کندهار نه به هم وځي او د نور افغانستان نه به هم وځي. زه په ډاډه یم دغه لوبغاړي د ټیلنټ د استعداد چې زه وینم، حتی موږ خو خپله وینو. ما دا تېر ځل یو کال کېږي بعضې زموږ بهرني روزونکي زموږ سره کار کوي، نو دوی یو کیمپ په کندهار کې ولګوئ، بل کیمپ یې په خوست کې وکړي، بل کیمپ په جلال آباد کې وکړي. نو دغه 19 کلنو لوبډله موږ تیارول. د دوی د خولې خبره ده، ما ته یې ویله چې حاجي صاحب مولا ورته یقین وکړه دا ستاسې استعداد دومره زیات دی، موږ تر تاسې ډېر زیات یو، زموږ نفوس تر تاسو ډېر زیات دی، موږ په ټوله ملک کې تر اوسه پورې مستري سپینر لکه مجیب نه لرو په دومره کرکټ کې. تاسې ول په کندهار کې مې یو دوه ولیدل، په جلال آباد کې مې هم 2-3 ولیدل، په خوست کې مې هم یو دوه ولیدل. دا څومره استعداد دی. دا ول داسې لوبغاړي دی په یقین سره راته وویل حاجي صاحب داسې لوبغاړي ما په دا نیټ کې ولیدل، موږ ته یې نیټ بالران راغلي وه چې ما هغه وکتل، ما ویل کش کې دی په 19 کې وایي د فلاني و فلاني پر ځای، یعنې دومره استعداد دی. د خولې خبره درته کوم. ما ته یې ویل چې دغه خلک ډېر غټ استعداد لري، لږ پالش غواړي، لږ کار غواړي، لږ خواري غواړي چې ورسره وکړو. نو استعداد ماشاءالله کافي زیات دی په افغانانو کې انشاءالله. خو صرف دا دی چې د دې لپاره لږ خواري پکار ده، د دې لپاره باید بورډ هم کار وکړي او ځوانان هم کرکټ ته وخت ورکړي. که څوک غواړي چې واقعا کرکټر سي، راشد خان سي، موجب سي، نبی سي، فضل حق فاروقي سي، نو هغه باید کرکټ ته پوره وخت ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اوسنی مسؤل او په جنوبي ولایتونو کې او په کندهار کې د کرکټ د سر د ورځو یو مسؤل به وایم، یو لوبغاړی به وایم، حاجي صاحب الیامین، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او مرکې ته راغلی او د هغو ورځو شپو کیسې مو تازه کړې موږ سره او مینوالو لیدونکو سره. ستاسې کور ودان ډېره مننه. دغه تاسې یو ښه سلسله راخیستې ده، ډېر ښه کار دی چې د افغانستان د کرکټ تاریخچه مو راخیستې ده او پر دې باندې یو په اصطلاح دا هغه زړې خاطرې دي چې خلکو ته یې ورپه یادوئ. دا ستاسې پروګرام چې هر څوک ګوري هغه نوي ځوانان چې اوس د کرکټ په ښه حالت کې دي، میدانونه دي، امکانات دي، هر څه ورته شته، ټورونه دي، سفریې دي، چې هغه دغه حالت واوري لږ خبر دا کرکټ په کم حالت کې، په کم ولایاتو کې، په مرکز کې څنګه را شروع شوی دی او څنګه تر دې ځای رسېدل دي. یوه نړۍ مننه. خدای مو سلامت لره. مننه. د درنو لیدونکو، د افغانستان د کرکټ د شفاهي تاریخ دغه لړۍ روانه ده. په بلې لړۍ کې همدغسې یو بله په زړه پورې مرکه وه د افغانستان د کرکټ د اولو ورځو کیسې او د اثرونه به درته ولرو. موږ سره پاتې شئ. د خدای په امان.